سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخواني ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې له بحران څخه د افغانستان ایستلو لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو یم. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه ځانګړي پیغام کې ویلي که ولس اړتیا وویني او غوښتنه وکړي، نوموړی چمتو دی چې د هېواد د روان بحران د حل، د وضعیت د سامون او د پرمختګ لارو په ښودلو کې خپله ونډه واخلي. نوموړي ټینګار کړی دی چې شخصي غوښتنې نه لري او هیڅ ډول مقام یا امتیاز نه غواړي، بلکې هدف کې د افغانستان د راتلونکي جوړښت او د ثبات لپاره عملي لارې او تګلارې وړاندې کول دي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانستان په یوه حساسي تاریخي پړاو کې دی او افغانستان د دوو لارو ترمنځ انتخاب لري. یوه لاره د وضعیت ښه کېدل، د ملي یووالي تامین او لا کړکېچ څخه وتل دي، او بله لاره د بحران ژورېدل او د لا زیاتو ستونزو لوري ته روانېدل دي. نوموړی زیاتوي چې د دایمي سولې، ثبات، پرمختګ او نړیوال مشروعیت اصل د ولس پر اجماع، ملي خبرو اترو، همکارۍ او یو بل د منلو ولاړ دی او پرته له د هیڅ حکومت یا سیاسي نقشه نشي بریالي کېدی او دغه د یوې ډلې حکومت پاتې کېږي. ولسمشر وایي افغان ملت باید د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. نوموړی ټینګار کړی دی چې که اعتماد، عدالت او ملي اجماع رامنځته شي، افغانستان کولی شي په راتلونکو کلونو کې له بحران څخه په ویاړ ووځي او د داسې راتلونکي په لور وخوځېږي چې په 2040 کال کې د معاصر افغانستان د 300 کالیزې پر مهال د نړۍ سیال واوسي. ولسمشر غني په یو پیغام کې ویلي دی چې زه د ځان لپاره هیڅ نه غواړم او نه یې په هڅه کې یم، خو که اړتیا او د خلکو غوښتنه وي چمتو یم چې له بحران څخه د وتلو او د جوړونکو لارو په ښودلو او وړاندې کولو چې اساسي ټکي یې پر مرګ د ژوندانه، پر فقر د شتمنۍ، پر ترافګانۍ د ملي ورورولۍ ریحان وي، خپله ونډه پوره کړم. نوموړي وړاندې زیاته کړې ده چې د حل اساسي لاره دغه ده چې مخ ته ولاړ شو او په ګډه ولاړ شو، خو د تاریخ درسونه هم رالنډ کړو او د خپلې غواړېدلې راتلونکي په ښه یې رابلو، له خپلو او پردیو تجربو نه عبرت واخلو، بشپړ مشروعیت تامین کړو، ژوند ته لومړیتوب ورکړو، له نړۍ سره د سیالېدو لپاره روزلي او تحصیل کړي هوښیار ځوانان او پیغلې ولرو، داسې طرحې جوړې کړو چې له اوسنیو شرایطو سره سمون ولري. هغه د ولس موافقه او لازمه اجماع ده. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني دغه پیغام داسې مهال خپرېږي چې لا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ولسمشر اشرف غني بیرته افغانستان ته راځي.